سلامونه نیکې هیلې خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ جوړ خوشحاله اوسئ. غوښتل مې نن د تور زیړي د یو ټسټ باره کې لږ معلومات درکړمه. کوم چې زموږ محصلینو دپاره، نوي فارغ شوي ډاکټر صاحبانو دپاره، یا څوک چې تور زیړی لري د هغه دپاره پوهېدل ډېر پې ضروري دي، خاص کر مسلکي خلکو ته. دا مې تیار لیکلي دي په دې خاطر چې که د ویډیو په دوران کې لیکو نو وخت ډېر نیسي. دې نه مخکې چې دا ټیسټ موږ تشریح کړو، دا دلته د تور زیړي د وایرس یو ماډل غوندې ما جوړ کړی چې هغه برخې پکې موږ وپېژنو کوم چې په دې ټیسټ کې موږ کتل غواړو. په طب کې یو اصطلاح ده چې کله د وایرس یا د میکروب پورې کومه برخه اړیکه ولري چې د هغه برخه وي نو هغه ته انټیجن وایي. انټیجن. او کله چې دا انټیجن یا میکروب زموږ وجود ته را انتقال شي، دا داخل شي، بیا وجود چې کله د دې په خلاف باندې مقاومت پیدا کوي هغه ته انټي باډي وایي. نو که موږ فکر وکړو چې دا د تور زیړي یا وایرس یا میکروب دی، نو یوه برخه د دې وایرس ته هیپاټایټس بي سروس انټیجن HBS انټیجن وایي، یوه برخه ته HBC انټیجن وایي، او یوې برخه ته هیپاټایټس بي انټیجن وایي. کله چې وجود د دې په خلاف باندې مقاومت پیدا کوي نو هغه ته انټي باډي وایي. نو چې کله د HBS انټیجن په خلاف مقاومت پیدا کوي هغه ته انټي HBS وایي، چې کله د HBC انټیجن په خلاف مقاومت پیدا کوي هغه ته انټي HBC وایي، او کله چې د هیپاټایټس بي انټیجن په خلاف مقاومت پیدا کوي هغه ته هیپاټایټس بي انټیجن وایي. اوس راځي د ټیسټ ته راځو. عموما HBS انټیجن دا یو عادي ټیسټ دی چې خلک په دې باندې معلومیږي چې آیا تور زیړی وایرس لري که نه لري. که چېرته زموږ یو ډاکټر صاحب یا په خپله کوم چا ځان ته HBV پروفایل ټیسټ وکړ او په هغه کې دا 15 واړه مارکرز یعنې هیپاټایټس بي سروس انټیجن، هیپاټایټس بي کور، هیپاټایټس بي انټیجن او دا 3 انټي باډیز انټي HBE، انټي HBS او انټي HBC، که دا هر څه منفي ول، دا معنا چې دا مریض یا دا کس وایرس هم په وجود کې نه لري، تور زیړی هم نه لري او واکسین شوی هم نه دی، مخکې واکسین هم ځان ته نه دی کړی. نو داسې مریض همیشه امکان لري چې تور زیړی په حمله وکړي او دا مریض باید یا دا کس باید ځان ته واکسین وکړي. که چېرته یو ډاکټر صاحب یو ډاکټر چاته د تور زیړي ټیسټ ولیکه، هیپاټایټس بي سروس انټیجن او هغه مثبت راغی، او بیا ورته HBV پروفایل ټیسټ ولیکه چې دا ټیسټ وکړي، نو په هغه کې که چېرته انټي HBC کې دا دوه برخې لري عموما IgM او IgG. که چېرته IgM مثبت راغی یعنی هیپاټایټس بي سروس انټیجن نه وروسته انټي HBC انټي باډي کې IgM مثبت راغی، نو دا معنا چې دا وایرس د 6 میاشتو نه لږ وخت کېږي او دا مریض تداوي ته اړتیا نه لري، امکان ولري ډېره برخه مریضان دا وایرس خپله د وجود نه ختموي. که چېرته هیپاټایټس بي سروس انټیجن ټیسټ چاته وکړو او بیا دغه نه وروسته HBV پروفایل ټیسټ ورکړو، په هغه کې IgG مثبت راغی، IgM منفي و، IgG مثبت و، نو دا معنا چې د 6 میاشتو نه ډېر وخت شوی دا وایرس په وجود لرې کړی نه دی د ځان نه، نو دا کرونیک سټیج ته اوړي. بیا دې نه وروسته بیا دغه مریض ته موږ هیپاټایټس بي انټیجن ټیسټ کوو، PCR ورته کوو، LFT ورته کوو، چې بیا دا تصمیم ونیول کېږي چې آیا دا کس تداوي ته ضرورت لري که نه لري. که د یو کس د HBV پروفایل ټیسټ وکړو هغه کې صرف انټي HBS مثبت راغی، صرف انټي HBS مثبت و، نور هر څه منفي و، دا معنا چې د واکسین د وجې نه دا مثبت شوی دی، یعنی وجود مقاومت پیدا کړی د وایرسونو په خلاف باندې. په هغه باندې امکان ډېر زیات تر دې حده پورې دی، ډېر زیات پورې امکان دی چې تور زیړی وایرس پې حمله نشي کولی، یعنی وجود مقاومت پیدا کړی دی. که چېرته یو کس HBV پروفایل ټیسټ وکړو او په هغه کې انټي HBC مثبت و او انټي HBS هم مثبت و، خو هیپاټایټس بي سروس انټیجن منفي و، دا معنا چې پخوا یې وایرس تېر کړی دی او اوس یې وجود مقاومت پیدا کړی دی، یعنی وجود یې په خپله باندې وایرس ختم کړی دی او اوس وجود محفوظ دی د تور زیړي نه. دې سره غواړم زه یو بل شی اضافه وکړم، که چا پخوا ټیسټ ځان ته واکسین کړی او اوس غواړي چې معلوم کړي چې زما وجود کې مقاومت اوس هم شته که نه، نو هغه ځان ته انټي HBS کوانټیټیټیو ټیسټ کوی شي. کوانټیټیټیو دغه انټي باډي په وجود کې د دې اندازه معلوموي شي، که چېرته اندازه د 10 نه کمه وه دا خو به بیا 3 ډوزه واکسین اخلي، که چېرته د 10 نه تر 100 پورې و نو یو بوسټر ډوز ورته ضرور دی، 1 بوسټر ډوز.
او که چیرته د سلو نه جګ و نو دا ایمیون دی، وجود مقاومت پوره دی او بل واکسین یا څه ته ضرورت نه لري. د تور زیړي لپاره ډیر عامه پوهاوي ته ضرورت ده چې دا څنګه انتقالیږي، نښې نښانې څه شی دي، کم مریضانو ته تداوي ضرورت شته، کمو ته نشته. نو په دې کې به نورو ویډیوګانو باندې غږیږو. نو ما اوس ضرور وګڼله چې په افغانستان کې د ایچ بي وي پروفایل ټیسټ استعمال ډیر کم و او دغه ټیسټ موږ ته ډیر معلومات راکوی شي. که یو څوک غواړي چې معلوم کړي آیا واکسین شوی دی نه دی واکسین شوی، وایرس پخوانی دی اوسنی دی، پخوا یې دا زیړی تېر کړی دی نه دی تېر کړی. نو غوښتم چې ډېرې اسانه کړمه چې خدای دې وکړي چې اسانه تشریح کړې وي او د ګټې وړ د معلومات د ګټې وړ وګرځي. مننه.